د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او کلتور آمریت په نوښت د دغه ولایت لسګونو ځوانانو ته د کتاب لوستلو ارزښت او د مطالعې لارو چارو تر نامه لاندې یو ورځنی روزنیز او علمي سیمینار ترسره شو. د دغه ولایت د هنر او کلتور آمریت چارواکي د یاد سیمینار له ترسره کولو موخه په ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو اهمیت او مطالعې ته د هغوی هڅول یادوي. هدف برنامه به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در جوانان به دلیل از اینکه امروزه جوانان مصروف شبکه‌های اجتماعی شدن و دارن فرهنگ مطالعه کمرنگ میشه و ما به حیث مسئولین خواستیم که برنامه ها را راندازی بکنیم تا باشه جوانان انس بگیرن با فرهنگ مطالعه و این بسترهای مطالعه را ما فراهم کرده باشیم و جوانان را با فقط بگرایانیم. بل ورته ځوانان هم دا ډول سیمینارونه د کتاب لوستلو او مطالعې په دودولو کې خورا ګټور بولي او له مسؤلینو په راتلونکي د ورته سیمینارونو په جوړېدو ټینګار کوي. یک برنامه یک سیمینار خیلی عالی تحت عنوان اهمیت مطالعه و کتابخوانی که واقعا خیلی مفاهیم واژه‌های خیلی عالی را بیان کردن و ما می‌خواهیم همچون برنامه‌های ادامه پیدا کنه تا بتونه برای جوانان برای بالندگی جوانان کمک و اهمیت بیشتری داشته باشند. د کتاب لوستلو اهمیت او د مطالعې لارو چارو تر نامه لاندې دا سیمینار په داسې حال کې ترسره شو چې له دې وړاندې هم دغه ولایت کې ورته روزنیز او علمي سیمینارونه جوړ شوي چې د ځوانانو له تود هرکلي سره مخ شوي وو.